د ننګرهار له هوایي ډګره به ډېر ژر ملکي الوتنې پیل شي. د جلالاباد هوایي میدان امیر مولوي عتیق الله وسیق وایي په دغه هوایي ډګر کې د ملکي پروازونو د پیل لپاره ډېری کارونه بشپړ شوي او په نږدې وخت کې به ترې د اریانا هوایي شرکت ملکي الوتنې پیل شي. کار روان کړی ان شاء الله کوشش کوو چې د اریانا پرواز لپاره طریقه جوړ کړو، زمینه ورته مساعد کړو. دا به ان شاء الله العزیز په لاندې وخت کې به دا زیری به ان شاء الله تاسو واورئ د خیره چې د اریانا لپاره به ترتیب جوړ شي. نو ډېر کار یې لږ کار ان شاء الله پاته دی. ورته وخت ختیځ میشتې د جلالاباد هوایي ډګر څخه ملکي پروازونو پیل ته خوشحاله دي او له مسولینو غواړي چې کارونه دې چټک او ژر دې الوتنو ته چمتو کړي. د جلالاباد ښار دوه تنه اوسیدونکي حیدر او شیرګل وایي مخکې به نورو ولایتونو او نږدې هیوادونو ته د تګ لپاره مجبور چې کابل، هرات، مزار او کندهار هوایي ډګرونو ته لاړ او له هغه ځایه سفر وکړي چې د ننګرهار هوایي میدان د ملکي کېدو سره به له ډېری ستونزو خلاص شي. د جلالاباد د نړیوال ملکي هوایي میدان د جوړېدو په اساس به یو د مشرقي زون خلک له ډېرو مشکلاتو څخه خلاص شي، ځکه دوی د پروازونو لپاره د سفر لپاره نور ولایتونو ته مرکز کابل ته ځي، په دغه به خلاص شي. دویم خبره دا چې خلکو ته به ډېر د کار زمینه برابره شي او اقتصادي لحاظ هم به مشرقي زون ته ډېره مفیده وي. او دا موږ لپاره ډېر یو د خوشحالۍ خبر دی چې باید دا ملکي شي، ځکه په دې چې دلته څلور غټ ختیځ ولایتونه پراته دي، کونړ، نورستان، لغمان او جلالاباد. دې سره هم جلالاباد موږ تاسو ترقي وکړي، هم به عوام ورسره خوشحاله ډېر سهولتونه به ورته برابر شي، ځکه چې مخکې به کابل یا یو بل ځای نه پروازونه کېدل او اوس دا موږ لپاره یو خوشحالۍ خبر دی. باید دلته دا موږ تاسو ته هوایي میدان یو هغه شي او باید دې نه الوتنې پیل شي. باور دا دی که د ننګرهار هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل شي د ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو د خلکو لپاره به د هوایي ترانسپورټ په برخه کې شته ستونزې حل او له دې لارې به ډېری عواید د دولت خزانې ته هم جمع او همدارنګه به په زیات شمېر خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شي.